سلامونه درنو لیدونکو، لکه څنګه مو چې درته خبر درکړی و چې حشمت الله شهیدي په دې سوچ کې دی چې په یو مناسب وخت کې له لوبډلمشرۍ استعفا وکړي. اصلا له هغه غوښتل شوي و چې هغه باید نوره استعفا وکړي او تر ننه چې چا ساتلی و نو همهغوی ترې وغوښتل چې باید استعفا ورکړي او داسې پلان دی چې دا اوسنۍ کومه اداره ده د کرکټ دا مشرتابه دي په دوی کې به هم ډېر زر بدلون راشي په سیستماتیکه بڼه. کپتان لري شو، اجرایوي رئیس به ځي، د هغه په ځای به بل سړی راځي او چیرمین به ځي، بل سړی به راځي. نو حشمت الله شهیدي د افغانستان ملي لوبډلې لپاره 55 نړیوالې ورځنیو کې کپتاني وکړه، نړیوالو سیالیو کې البته چې په دې کې شل ورځې یو ورځنۍ او ټیسټ لوبې ټولې شاملې دي. 22 ګټلې وي، 25 بایللې وي. په نړیوال یو ورځني جام کې پرفارمنس د کپتان په توګه ډېر ښه و. په چمپیونز ټرافۍ کې هم لاسته راوړنې بدې نه وې د یو کپتان په توګه، خو د یو لوبغاړي په توګه هغه ښه پرفارمنس نه کاوه او هغه د یو ماډرن کرکټر خویونه لا هم نه لري او تر دې وروسته یې پیدا کولی هم نه شي. د افغانستان نوي او ځوان ټیلنټ ته په کتو نو حشمت الله شهیدي د کور ودانې چې دغه کومه پرېکړه کړې ده، کوم استعفا اعلان کړې ده، د دغې پرېکړې قدرداني کوو، کور یې ودان او په دې هیله چې تر دې وروسته یو بل ځوان او مناسب کپتان د ملي لوبډلې لپاره وټاکل شي. موږ بار بار ویلي دي چې نن سبا ابراهیم ځدران او عظمت الله عمرزی ورسره درویش رسولي دا هغه درې نومونه دي چې په دې باندې باید غور وشي، نه په زړو او پخوانیو لوبغاړو. مننه.